السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ غواړم د سی ژبې د پروګرامینګ لپاره موږ درې رقمه ژبې لرو چې یو های لیول ده، یو اسمبلی لنګویج ده او یو هم لو لیول لنګویج چې میشین لنګویج هم ورته وایي. نو موږ اوس د های لیول لنګویج چې هغه دوه لنګویج ده چې اوس هغه غټ عالمان کار کوي، اوس موږ په های لیول لنګویج کار کوو. نو راځو د سی پلس پلس او سی درسونه چې موږ په راتلونکي تعقیبوو. نن د سی ژبې یو کوچنی پروجیکټ چې د ساعت لپاره موږ څنګه کولی شو چې د ساعت لپاره یو پروګرام جوړ کړو، یو کوډ ولیکو، څنګه کولی شو. راځو نن دا کوډ اوس کمپایلوو، بیا وروسته د کوډ د سر څخه شروع کوو. ښه، دا دی اوس تاسې وینئ ساعت د ثانیې د صفر څخه شروع شوې، دغسې ځي چې مخته د ثانیې وروسته دقیقې بدلېږي، دقیقو وروسته ساعت بدلېږي چې د هر یو خپله خانه لري. راځو غواړو چې اوس دا کوډینګ څنګه جوړ شوی دی پر دې باندې کار وکړو.
ښه دا د پروګرام په کامیابۍ سره پای ته ورسېدی. د نورو پروګرامونو او د سی ژبې او سی پلس پلس ژبو دپاره دا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا زموږ صفحه در سره لایک کړئ، دا زموږ پیج در سره لایک کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته رسېږي.